دا دی ګندهارا ټي وي، زه یم اقبال حسین افکار. نن په اسلام آباد پی این سی ای حال کې د نوي ژوند ادبي کلتوري او سماجي تنظیم د سوري لاندې یو لویه دستوره وشوه. دا دستوره د دې تنظیم دویم امن ایوارډ و. په دا ایوارډ چې څه کال په دې باره کې د دې تنظیم بانی چیرمین وی چې تیر کال مونږه ګڼ شمېر کتابونو باندې او ادبي شخصیتونو ته ایوارډونه ورکړو، او دا ځل مونږ چې کوم دی نو په هغې کې انتخاب وکړو، د کتابونو انتخاب مو هم وکړو او د شخصیتونو انتخاب مو هم وکړو. نو دا دستوره چې دی نو دا په دریو نشستونو اړه وه. په یو وړومبي نشست کې د دې په ادبي کتابونو باندې نظم او نثر، تحقیق او تنقید په هغې باندې ایوارډونه، او بیا ادبي شخصیتونه او کلتوري هنرمندان او ډاکټران، انجینیر او د خیر ښېګڼې د تنظیمونو نماینده شخصیتونو ته. په دې کې بیا غټ کوم چې د دې تنظیم هغه هڅه وه نو هغه دا وه چې دوی انځورګرې، زنانه انځورګرې چې هغې ته هم پکې ایوارډونه او هسې هم دوی په هر دغه کې زنانه پښتنو مېرمنو ته برخه ورکړې وه. نو په دې حواله او په هسې په دې تقریب کې هم د اورېدونکو په حیث باندې چې دی نو هغه هم ګڼ شمېر پښتنې مېرمنې هغه ګډون درلودو. د دې دستورې صدارت چې دی نو هغه د پښتو ژبې یاد او ویاړ شاعر، ادیب او دانشور پروفیسر ډاکټر عباسي یوسفزي صاحب وکړو، او په دې کې مشران مېلمانه ډېر زیات قدرمن نورالامین یوسفزی صاحب او سرور خټک صاحب، ډاکټر لیاقت تابان څوک چې د جنوبي پښتونخوا کوټې نه راغلي وو او د هغې په کتاب باندې ایوارډ هم و. دې سره چې کوم دی نو بخروان عمرخیل او اقبال حسین افکار د دې دستورې مشران مېلمانه وو. د دې پرانسته نظامت چې دی نو هغه ښاغلي ډاکټر اقبال شاکر صاحب ډېر په ښه انداز باندې وکړو. د هغه نه وروستو د دې تنظیم باني چیرمین ښاغلي نسیم مندوخیل او نوري نعمان شمع نظامت وکړو، او دوی چې دی نو په دې موقع ګڼ شمېر چې کوم کتابونه وو په هغې باندې او شخصیاتو ته ایوارډونه د صدر او مشر مېلمه او نورو نماینده شخصیتونو په لاسو ورکړل. په کومو کتابونو کې چې دی نو په هغې هم د ډاکټر لیاقت تابان کتاب دی، په هغې کې د فیصل علي شاه کاکا خیل ایوارډ دی، په هغې کې د قیصر افریدي کتاب چې دی نو سختیات باندې چې دی نو هغه سختیاتي پلټنې، نو هغې باندې قیصر افریدي ته ایوارډ دی. او دغه شانتې چې دی نو په نور مختلف ایوارډونه او دې سره بیا د دې نه وروستو یو وقفه وشوه د لمونځ، او د لمونځ د وقفې نه وروستو د ښاغلي نورالبشر نوید صاحب لیکلي یو ډرامه تمثیل شوه چې خلکو ډېره خوښه کړه. په دې موقع هغه ته هم ایوارډ ورکړی شو. د هغې نه وروستو د
موسیقي د تنګ ټکور پروګرام او په دې پروګرام کې رجب مروت او اکرم جبین ښاغلي وطنیار او ښاغلي اسلم سالک چې دی نو هغه د موسیقۍ د سازونو سره د خپل فن چې دی مظاهره وکړه. دا دستوره د خپل نوعیت یو ځانګړی او بهترینه دستوره وه چې خلکو ډېره خوښه کړه او تقریبا د تېر ماسخوتنه پورې دا جاري وه. په دې کې د ګرد پښتونخوا د ټولو سیمو نه نماینده شخصیتونو ګډون کړی و او ګڼ شمېر مېرمنې پکې هم د پښتنو سیمو نه راغلې وې او دا دستوره شاعرانو او ادیبانو سره عام ولس هم ډېر وستایله او ښاغلي نسیم مندوخیل او د هغه ملګرو ته خراج وړاندې کړو او په دې کامیابه دستورې ورته مبارکي وویله. او د دې دستورې صدر زموږ یار زموږ دوست زموږ ورور د پښتو آن او شان پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب، ډاکټر تابان صاحب، ډاکټر سهیل خان صاحب، ډاکټر اقبال شاکر صاحب، بخروان عمر خیل صاحب، فضل مومن صاحب او سردار یوسفزي صاحب څوک چې د پښتو ادبي سوسایټۍ د کاروان اسمیر دی، جنرال سیکرټري جنرال دی، سارا خان بیبي زمونږه اغلې قدرمنې پښتنې مېرمنې شاعرانې ادیبانې تاسو ټول ته سلامونه پیرزونې. زه نسیم مندوخیل ما ته تل د مشر په نظر کتلي دي، ما ته درناوی راکړی، ما ته زما فکر ته، زما مبارزې ته، زما هلو ځلو ته په درنه کتلي دي او تل د پښتو ژبې د پښتو ادب او پښتو کلتور دپاره که په نوښار کې وو که په اسلام آباد کې دی دې هلې ځلې کوي. زه نسیم مندوخیل ته د هغه ملګرو ته د خپل طرفه د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد سیکرټري جنرال موجوده سردار یوسفزي صاحب ناست دی، حیات سواتي صاحب دی، ډیپټي سیکرټري سارا خان بیبي ده، د دې په استازیتوب دې ته خیرات وړاندې کوم، دې ته تبریک وړاندې کوم. ژوند دې غواړم، بریا غواړم او دلته چې کم کتابونو کومو شخصیتونو ته ایوارډ ورکړی شو هغې ټولو ته مبارکي وایم. په دې سټیج باندې دلته د اردو د انګریزۍ بلا ډرامې کیږي، د دې درناوی هم نسیم مندوخیل ته ځي. خو نن چې کومه ډرامه وړاندې شوه نو زه دا ګڼم چې دا د سارې لودګانې د ډرامې نه په هېڅ جوړ چې دی هغه افسانې دلته ډرامې شوي دي نو د هغې نه دا په هېڅ جوړ کمه نه وه. زه ښاغلي بشر نوید ته هم خیرات وړاندې کوم او د هغه هلې ځلې ستا سره ټولو ډېره ډېره مننه چې زما ډېره ډېره